دا ویډیو وګورئ څنګه 15 شتمنو کسانو یا میلیاردرانو خپل مرګ په خپلو پیسو واخیستو. تاسو ته به هم جالبه وي. دا دومره مهمه ویډیو ده، په دې کې دومره درسونه پراته دي. که موږ تاسې دا ویډیو تر پای وګورو ډاډه یم چې د ژوند د اصلیت او حقیقت په اړه د هر څه په اړه د انسان سترګې خلاصوي. دا پیښه له څو ورځو راهیسې د مشهوره نړیوالو رسنیو سرلیک دی. شاوخوا میلیاردونو انسانانو دغه پیښه له نږدې او په رسنیو څارله چې بالاخره څه کیږي، څه به وشي او لاسته راوړنه به څه وي. د امریکا، کاناډا، فرانسې، برطانیه او ځینې نورو هیوادونو قوي او پیاوړو سمندري ځواکونو لټه پیل کړې وه چې د دغې هغه پیښې کې چې څوک قرباني شوي دا پیدا کړي. خو دا ویډیو چې تر کومه وخته زه ثبتوم تر اوسه هیڅ لاسته راوړنه نه لري. کیسه څه وه؟ کیسه دا ده چې 15 شتمنو کسانو، یو برطانوي دی، یو فرانسوي دی، یو امریکایي دی او یو پاکستاني ولس له برطانوي له خپل زوی سره. دغه شتمن خلک چې میلیاردونه سرمایه لري، دوی د دې شوق پیدا کړ چې د پخوانۍ پیښې چې په 1912 کې یا 1911 کاله پخوا د ټایټانیک غرق شوي کښتۍ هغه پاتې شونې له نږدې وګوري. د شوق دوی اړ کړل چې هر یو $250,000 پیسې ورکړي چې په دغه سفر باندې دوی لاړ شي. بالاخره د سفر تابع وشوه او د اوشن گیټ په نوم باندې یو شرکت داسې وبتل یا داسې وسیله جوړه کړي چې د هر ډول حالت سره، فشار سره او پیښو سره مقاوم او پیاوړی وه. دوی دغه وبتل جوړ کړ. دغه 15 کسان چې په دغه 15 کسانو کې دغه اوشن گیټ په نوم باندې شرکت چې دغه وبتل جوړ کړی دی، ټیټان په نوم، دم پکې سپور دی. دوی سفر پیل کړ. 13 اونۍ تقریبا د جون 13 وه چې دوی سفر پیل کړ. د اتلانتیک اقیانوس یا اتلانتیک سمندر شاوخوا دوی خپل سفر پیل کړ. کله چې سفر پیل کړ 1 ساعت او 45 دقیقې شاوخوا وروسته له مرکز سره د دوی اړیکه پرې شوه. له هغې نه وروسته ګڼو قوي پیاوړو ځواکونو، سمندري ځواکونو لټه پیل کړه چې دا خلک به څنګه وژغوري. د ټولو تمه دا وه چې دا ژغورلی شي، ځکه چې دغه وبتل په داسې ټکنالوژیو باندې جوړ شوی و چې 15 ورځې یا 6 ورځې دغه خلکو ته اکسیجن ورکړي او قوي ټکنالوژي پکې کارېدلې وه چې له لارې بې لارې نشي او یا د خلک پکې خوندي. حتی دا چې دروازې د ځمکې په سر باندې داسې تړل شوی و چې د بحر منځ کې هیڅ امکان نه و چې دروازې خلاصه شي. بالاخره دا وبتل لاړو، ځمکه کې ورک شو او د ګڼو هیوادونو سمندري ځواکونه په دې بوختو چې دا خلک را پیدا کړي، چاهې ژوندي دي، مړه شوي دي او که څه. په وروستیو کې د امریکا پوځي چارواکو اعلان وکړ چې دغه کسان د بحر په منځ کې مړه شوي دي، د دوی هغه وبتل انفجار کړی دی او دوی ټول مړه دي، مړي ورک دي، تر اوسه چا پیدا نه کړل. دوی په خپلو لاسونو باندې هر یو $250,000 مصرف کړل، هغه ځای ته لاړل چې اجل یې پوره و. په دې پیښه کې موږ ته ډېر زیات مهم درسونه دي. لومړی، کله چې د انسان اجل پوره وي دی به په خپله ورځي، لکه همدغه 15 کسان. دوی خپل مرګ په پیسو واخیست، ټکټ یې ورکړ، د سمندر تل ته لاړل. هلته الله پاک دوی ته تقدیر ټاکلی و چې دوی به په همدې ځای کې خپله ساه ورکوي. دوی په خپلو پیسو باندې، په خپلو ټولو امکاناتو باندې ورغلل او هلته خپل روح حق ته وسپاره. بل درس پکې دا دی چې ټکنالوژي که څومره هم پرمختللی شي، د الله پاک د فیصلو مخه نشي نیولی. انسانان کله په خپلو ټکنالوژیو باندې پرمختګونو باندې، خصوصا غربي ټولنې غره شي چې موږ ټکنالوژي لرو، هر ډول حالات سره مقابله کولی شو، ټول امکانات لرو. خو نه، الله پاک څه فرمایي؟ وَإِنَّ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. کله چې موږ وغواړو دوی غرق کړو، هیڅ مرستندوی یا هیڅ څوک چې د دوی غږ واوري هغه به دوی ته ونه رسیږي او نه به دوی څوک وژغورلی شي. دا د انسان د ژوند حقیقت دی. دا د انسان د ځواک او وړتیا اصلیت دی. انسان ډیر کمزوری دی. وخلق الانسان ضعیفا. الله پاک ما انسانان کمزوري پیدا کړی دي. نو ته چې کله کمزوری ښکر مه جنګوه.
د الله پاک له قدرت او د الله پاک له ځواک سره. ځکه الله پاک چې کومه فیصله وکړي که دا ټوله دنیا یو طرف ته شي هغه نشي بچ کولی څوک. که د دغه خلکو نه دغه هیوادونه او د دوی پوځونه خبر شوي وای چې وایي ژغوري څه کارونه به دوی نه وکړي. اما الله پاک وایي چې وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. چې موږ وغواړو دوی غرق کړو هیڅوک به د دوی مخه ونه نیولی شي، هیڅوک به دوی ونه ژغورلی شي. بله خبره پکې دا ده چې څومره هم چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي د بحرونو په منځ کې د الله پاک هغه قدرتونه او رازونه دومره زیات دي چې ټکنالوژي په مقابل کې هیڅ شی هم نه دی. د سمندر لاندې د سمندر د سر په نسبت باندې د اوبو فشار یا په ټوله کې د موجونو دغه فشار او هر څه شاوخوا 400 چنده پیاوړي دي. او دغه انسانان په لوی لاسې ځانونه ورسول، دغه د بحر تل کې ځانونه غرق کړل. د دوی دغه وبتل انفجار کړی دی ځکه د هغلته کوم قوت چې دی، هلته کوم د موجونو هغه فشار او هر څه چې دی دغه د انسانانو ټکنالوژي هلته تاب نشي راوړلی. بله خبره دا ده چې الله پاک دغه انسان د ځمکې سر دپاره پیدا کړی، صحیح ده، خو دغه ځای کې چې د ټکنالوژي کار نه ورکوي د الله پاک داسې مخلوقات شته دی چې هملته پیدا کیږي، هملته لویان کیږي، هملته ژوند کوي. بیلابیل مخلوق په بحر کې د الله پاک چې انسانانو ډېر لیدلی حتی نه دي. بحر له رازونو ډک ځای دی. یوه بله جالبه زاویه د دې پیښې دا ده چې په همغه وخت کې چې دا پیښه کیږي د یونان په سمندر کې د 250 کډوالو یوه لویه بیړۍ غرقېږي. ټوله دنیا د پیاوړو هیوادونو ځواکونه ټول مصروف و چې دغه 15 کسان وژغوري، خو هلته چې 250 کسان چې شاوخوا په 500 ورک دي او حتی امکان لري چې 250 یا 200 ټول وژل شوي یا مړه شوي، د دې پر ځای چې خلک هغې پسې لاړ شي عملیات وکړي چې هغې راوژغوري، هیوادونو خپلې پولې لا نورې پیاوړې، لا نورې قوي کړې، لا نورې وتړلې چې څوک ورنشي. دا د اوسنۍ زمانې د اوسنیو خلکو انصاف او عدالت. د 15 کسانو دپاره میلیاردونه انسانان رسنۍ څاري، لکونه او میلیونونه تقریبا تر اوسه ویل کېږي چې څو میلیونه ډالره په دې عملیاتو باندې لګېدلي، په دې باندې خلک بوخت دي. دا 15 شتمن کسان وژغوري، دا ښه خبره ده، ودې ژغورل شي، خو هغه 250 کسان څنګه انسانان نه دي؟ دا د اوسنۍ نړۍ دغه چغې چې وایي د انسانیت، عدالت، انصاف، دا یو ښه نمونه او ښه بېلګه ده. 250 کسان هلته وژل کېږي، څوک کیسه کې نه دي. اما 15 شتمن کسان، مالداره کسان چې کله په دغه وبتل کې لاندې ځي، ټوله دنیا واویلا نیولې ده، ټوله دنیا او رسنۍ دغه هر څه نیولې دي چې 15 کسان مړه شو، میلیاردران دي. اما 250 کسان او هر ورځ هر وخت په دغه سمندرونو کې کډوال غرقېږي، څوک یې ولاکه پاڼه اړوي. دا انسانان دي که نه دي؟ دا دی د نړۍ انصاف. موږ باید له دغو پیښو د ژوند دپاره درس واخلو. هغه درس دا چې همیشه مونږ احتیاج یو چې له الله نه مرسته وغواړو، همیشه په الله پاک باندې توکل وکړو، همیشه چې هر کار کوو اسباب برابر کو، خو توکل مو باید په الله باندې وي. کله چې زموږ په توکل په الله نه وي هیڅ شی مونږ نشي ژغورلی. السلام علیکم.